په خارج کې چې دا میوې ډېرې قیمت دي. د زده کړو سره هممهاله د بازار موندنې هڅې ننګرهار کې د یو خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د دویم ټولګي زده کړیال له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې د افغانستان د وچو میوو د پلور لپاره یو ویب سایټ جوړ کړی دی. دغه 19 کلن ځوان عبدالظهور نومیږي. نوموړی وایي له ماشومتوبه یې له کمپیوټر ساینس او تکنالوژۍ سره ځانګړې مینه لرله او همدې لیوالتیا وهڅوه چې د افغانستان د وچو میوو د پیژندنې او نړیوال بازار ته د رسولو لپاره یو آنلاین پلاتفورم جوړ کړي. په نړیوال بازارونو کې زمونږ د میوې د وچو میوو د نه رسېدو له امله د افغانستان کې زیاتره وخت خرابېږي او یا هم دلته په ډېر خرابه یا ټیټه قیمت خرڅېږي. نو که چیرې زمونږ د افغانستان وچه میوه نړیوالو بازارونو ته ورسېږي، یو خو د افغانستان د تجارانو ګټه ډېره وشي او بل به د افغانستان دا کومه وچه میوه چې دا په منظم سیستم سره ټوله نړۍ کې تقسیم شي. عبدالظهور وایي تر دې دمه یې د ازمایښتي پړاو په توګه یو شمېر پیرودونکو ته بادام او پیسته لیږلې ده. نوموړی د هیواد له سوداګرو غواړي چې د وچو میوو د آنلاین بازار موندنې په برخه کې ورسره همکاري او ملاتړ وکړي. اوس مې یو څو پیرودونکو ته خارج ته چې د ټیسټ لپاره زما خپلو هغې ته مې د افغانستان وچه میوه لیږلې ده چې هغې کې بادام او پیسته شامله وه او هیله لرم چې نور سرمایه ګزاران او د افغانستان د وچه میوې کوم سرمایه ګزاران چې په دې کې سرمایه ګزاري وکړي او خپله وچه میوه لیست کړي. بل خوا ختیځونکي د تخنیکي او مسلکي زده کړو ریاست مسؤلین او سوداګر د دغه ځوان نوښت ارزښتناک بولي. دوی وایي هڅه به وکړي چې له نوښتګرو ځوانانو سره د امکاناتو برابرولو او تخنیکي همکارۍ په برخه کې ملاتړ وکړي څو خپلې طرحې لا پراخې او اغېزمنې کړي. دا ځوان چې دی یو غټ کار یې کړی دی، نو دا کولی شي راشي موږ به نورو پوهنتونونو ته معرفي کړو، د دوی نه به استفاده وشي. حتی دا به موږ کوشش وکړو چې د دغه برخه موږ په نصاب کې شامله کړو، ځکه دا اوس وخت ضرورت د دې دی چې امبته چې د لاس لاندې نور ځوانان وروزل شي، دته به زمینه مساعده کوو او که امکان وي انشاءالله تر دې پورې چې دا موږ بهر ته دته یو چانس برابر کړو چې نور زده کړې وکړي په دې برخه کې. موږ کولی شو چې دلته دغه معاصل سوداګر سره یو ځای کړو او سوداګر سره د زمینه ورته برابر کړو، د ناستې او د مجلس یو همغږي او هماهنګي به برابر کړو چې د دې نه خریداري او آنلاین پلورل شروع کی. په ننګرهار کې د ختیځ زون تخنیکي او مسلکي زده کړو ریاست مسؤلین وایي له شاوخوا یو کال راهیسې 21 نوښتګر ځوانان ثبت کړي او یو شمېر یې اړوند مرکزونو ته معرفي کړي دي چې په بېلابېلو برخو کې نوښتونه او ابتکاري